بسم الله الرحمن الرحیم. په کنټرول پنل کې موږ او تاسو نن پاور اپشن وایو. څه شی پاور اپشن؟ پاور خپل برق ته وایي، دا چارج د بیټري چارج ته وایي، پاور برق ته وایي. اپشن یعنی د خپل په زړه یو څه شی چې ته کوای شې د خپل په زړه تعین کې هغې ته اپشن وایي. یعنی پاور اپشن ته کوای شې د خپل په زړه دغه د کمپیوټر د برق مصرفول، د چارج مصرفول ته د خپل په زړه دا ترتیب کې درته تنظیم کې جوړ کړي، سیټینګ ورته وکړي چې په کومه اندازه باید کمپیوټر برق مصرف کړي. دې باندې کلیک کوو. ګوره دلته راځي. اول څه شی ده؟ بلانس ریکمانډډ ده. دا اتومات خپل انتخاب ده، هغه نارمل ده. چې کله دا انتخاب به ګوره چینج پلان کوای شي، دې لپاره پلان ته چینج کې بیا پس موږ تاسو پلان وایو پوهیږئ ورباندې. یعنی په دغه حالت کې کمپیوټر په نارمل حالت نارمل شکل باندې خپل برق مصرفوي او کار دی سرعت د کمپیوټر هم دغسې هغه وي نارمل کار هم کوي. دغه اپشنونه اول وایو، بیا زو دلته پلان خپل راځي. اول کنټرول پنل هوم ده، کنټرول پنل هوم دې باندې کلیک کړئ، دا خپل کنټرول پنل راځي. ده زه وایم نه راځو دلته. دا څه ده؟ چوز وات د پاور بټن ډو. وایي ته انتخاب کړه دا پاور بټن څه کار وکړي. پاور بټن خو پیژنې، دغه بټن چې کله کمپیوټر ته چالانوي او بندوي دې ته پاور بټن وایي. ګورې دلته دوه شیان دي، یو آن بیټري ده، پلګ ان ده. بیټري آن بیټري په دې معنی چې کله کمپیوټر له بیټري نه برق مصرفوي هغه چارجر وصل نه وي کمپیوټر سره، آن بیټري. او پلګ ان په دې معنی چې کمپیوټر چارج کې وصلي، چارجر په کمپیوټر کې وصلي، په هغه صورت کې باید څه کار وکړي. ګوره دواړو ته تنظیمات کېږي. وین آی پریس د پاور بټن، یعنی زه چې کله دا پاور بټن پریس کړم داسې دا فشار ورکړم دې ته، نو دا باید څه کار وکړي. ګوره سلیپ. اوس څه کېږي؟ اوس کمپیوټر سلیپ کېږي. سلیپ مونږ او تاسو ویلی وو مخکې. نور کوم اپشنونه دي؟ هایبرنیټ ده. هایبرنیټ مونږ او تاسو ویلی وو چې کمپیوټر بندوي او کوم پروګرامونه چې خلاص هغه نه بندېږي، هغه هم هغسې خلاص پاتې کېږي. شټ ډاون کمپیوټر بندوي، کوم پروګرامونه چې هغه هم ټول بندېږي. ټرن آف د ډسپلی، یوازې دا رڼا یې بند کړه. ګورئ موبایلونو کې هم شته که نه، چې هلته ته تعین ورته وکړي دا تا موبایل داسې خلاص کار پکې ونه کړي، څومره وخت کې 10 ثانیې نیم دقیقه کې دا رڼا یې بند شي، بیا هلته څه شی راځي؟ پاسورډ ساحه بیا راځي، رڼا یې بندېږي. نو دا هم هغه رڼا بندېدل ده چې ډسپلی باید څه وخت آف شي. نو کوم یو څه ته انتخابوي ورته هغه انتخابېږي. په طور مثال که زه وایم چې ډو نثینګ، یعنی هېڅ کار هم ونه کړه مه کوه. یعنی داسې ده که سلیپ انتخاب سي کمپیوټر سلیپ کېږي، چې کله بټن ووهې. که هایبرنیټ انتخابي، بټن ووهې کمپیوټر هایبرنیټ کېږي. شټ ډاون بندېږي، ټرن آف د ډسپلی هغه رڼا یې بندېږي. خو زه وایم ډو نثینګ، هېڅ کار هم مه کوه. خو په کوم صورت کې؟ په هغه صورت کې چې کمپیوټر له بیټرۍ نه برق استفاده کوي. دویم شی ده پلګ ان، چې کله برق سره وصلې بیا څه کار وکړي. بیا هم کوای شي هر یو له دنه ورته انتخاب وکړي. زه وایم ډو نثینګ. ګوره دا انتخاب دلته سیف چینج ورته وایم. دا چې کله سیف شو، اوس چې کله زه دا بټن پریس کړم، دا بټن وهې خو هېڅ کار هم نه کوي، نه بندېږي. که دغسې کلک ونیسي هم کمپیوټر نه بندېږي. پوه شوئ؟ ګورئ د دې فایده څه ده؟ په طور د مثال یو مثال ورکړو. چې کله ته په کور کې کار کوې په کمپیوټر کې نه، ماشومان هغه راځي پاور بټن باندې خو هغه یې که نه رڼا یي هسې راسي په هماغه بټن باندې کلیک وکړي. اوس کېدای شي تا نور مهم معلومات دي، تا ډېر لیکنه کړی، نو هلته ماشوم چې بټن ورباندې کلیک وکړي ذاتي ټول لاړ شي بند شي، ټول یې تا هغه خلاص شي. نو ته بیا په هغه صورت کوای شې دلته راسې ډو نثینګ ورته انتخاب وکړه، هغه څومره هغه بټن هم ووهي هېڅ کار هم نه کوي، نه بندېږي. صحیح ده؟ خو دا بیا بېرته ایسته که ځکه چې کله ته بیا خلاصوې بندوې د بټن تر هغه لحاظه دلته چې بندې د بټن له طریقه بټن کلیک کوې هغسې. یو نیم وخت کمپیوټر داسې جام حالت شي که نه، خو نارمل بندېدل نور شیان شته دي که نور اپشنونه په نور طریقو سره موږ او تاسو کمپیوټر بندوو. خو یو نیم وخت داسې حالت ورسېږي چې کمپیوټر ډېر مصروف شي، بیخي کار نه کوي، هېڅ کار نه کوي بټن. بیا په صورت کې ته مجبور یې دا فورس بند کړي، یعنی په زور سره بټن داسې کلک نیسي، بیا څه کېږي؟ بندېږي، بېرته چالانوي کمپیوټر بیا خپل نورمال حالت ته بېرته راځي. نو بیا هغه صورت کې بیا تا ته کار نه کوي. دایم باید داسې نه. دا اوس څه شی ده؟ شټ ډاون ده. زه ورته شټ ډاون انتخابوم، چې کله دا بټن باندې کلیک وکړم باید څه شي؟ کمپیوټر باید شټ ډاون شي، بند شي. بل څه ده؟ وین آی پریس د سلیپ بټن. بعض کمپیوټرونو کې دلته سلیپ بټن یو بل بټن هغه خاص سلیپ بټن چې کله ور باندې کلیک وکړي کمپیوټر سلیپ کیږي.
خو د هغه لپاره هم ته کولی شي تنظیمات وکړي چې هغه باندې کلیک وکړي سلیپ بټن باندې کلیک وکړي کمپیوټر ته هایبرنیټ سي یا بند سي یا شټ ډاون سي دلته ورته کولی شي دا انتخاب کوه. اوس چې شی دی اوس شټ ډاون کېږي نه ګوره کوم شیان دي هېڅ کار هم ونه کړي سلیپ ده هایبرنیټ ده ټرن اف د ډسپلی ده یوازې شټ ډاون کېږي نه شټ ډاون هماغه یو هغه ده. او بل شی ده اوس دلته زه وایم سلیپي دا بل هم سلیپ دلته اوس زما کمپیوټر دا په هغه نه لري سلیپ بټن نه لري تاسو هم کېدای شي کوم یو به یو خو دا اکثرو کې نشته. بل شی ده when I close the lid ګورئ دلته دا دوه اپشنونه سره یو شی دي ښه دې باندې چې کلیک کوم همدغه ساحه راځي زه وایم دا ایسته کړه دغه باندې when choose closing the lid does دې باندې کلیک کوم بیا هم دا ساحه راځي دواړه یو شی دي. اوس دغه لیډ سے دا کمپیوټر سے بندې دا صفحه سے سکرین د سے بند په دغه حالت کې باید کوم کار وکړي کمپیوټر ګوري سلیپ ورته انتخاب ده زه وایم نه سلیپ نه دلته دا هایبرنیټ سي چې کې کمپیوټر هایبرنیټ کېږي په کوم صورت کې په هغه کې دلته په دې کې هم هغه سي هایبرنیټ سي دا دواړه هم چینج نه کړه که چینج هم کړه خو سیف کړی یم نو دا دواړه ګوره چینج سیف ورته وایه بعد هغه سیف کېږي دلته راځو چې کله یعنې زه دا صفحه بند کم دا لپټاپ کنه دغه سي بندې بیا څه کار کوي دا هایبرنیټ کېږي کمپیوټر اتومات ځي بندېږي خو خبره دا ده دلته ګورئ خو د دې لپاره مهم خبره دا ده چې دا باید تاسو هغه هایبرنیټ کوئ ښه هایبرنیټ کوئ شټ ډاون مه انتخابوئ ورته ولې ځکه چې ته شټ ډاون انتخاب کې ته کمپیوټر کې کار کوي یو فایل باندې تا کار کړی ده سیف کړی دی نه ده چې کله دا بندې په هغه صورت کې چې سیف نه وي کمپیوټر تا نه پوښتنه کوي دلته یو میسیج راځي چې آیا دا کوم فایل چې تا کار کړی ده تا سیف کړی نه ده ته غواړې چې دا سیف کړي که نه غواړې که هغه چې کله یس یا نو وایي بعد هغه کمپیوټر بندېږي که ته یس وایي هلته سیف د نوم ورکوي سیف کېږي بیا بندېږي که نو ورته وایي بیا کمپیوټر بندېږي خو دا داسې بند که تو خو هغه میسیج بیا نه وینې که نه کمپیوټر دغسې خلاص پاتې کېږي برق مصرفوي بیا بیټري فیل کېږي. خو چې کله هایبرنیټ انتخابي هایبرنیټ ښه والی دا ده چې کوم فایلونه تا خلاص پرېښیي هغه بیا هغه نه بندوي یعنې چې داسې بند کړو اتومات ځي بندېږي کمپیوټر نو برق نه مصرفوي دې باندې خو پوه شو انشاءالله. ښه راځو بل شی ده ګورئ دلته دا اپشنونه دا غیر فعال د کار نه کوي دې باندې چینج سیټینګ ډټ آر currently unavailable دې باندې کلیک وکړه اوس ګوره دلته فعال شو دا ګوره سلیپ دا هایبرنیټ دا چیرته دی ګوره دلته ور باندې کلیک کړه دا پاور بټن کې ګوره دلته سلیپ دا هایبرنیټ دا شټ ډاون دا ریسټارټ ده دلته شته دي زه وایم نه دا ایسته که ګوره دلته دا لاک دا ټول دا ایسته کوم تی نه دا داسې ایسته که سیف چینج ورته دلته راسه کوم یو پاتې کېږي ګوره یوازې شټ ډاون او ریسټارټ دا نور شیان ترې لاړل زه وایم نه نور هم باید وي دې باندې کلیک وکړه دلته راځي دا ټول انتخاب کړه. ښه بل راځو بل چې ده کریټ ا پاور پلان یو پلان جوړ کړه د برق د مصرفولو لپاره څنګه پلان جوړو دې باندې کلیک وکړه ګوره درې حالت لري ګوره یو بیلانس دا ریکمانډډ چې مخکې هم تاسو ته ویل په دغه حالت کې کمپیوټر نارمل برق مصرفوي او نارمل کار کوي. بل پاور سیور ده پاور سیور حالت کې چې کله دا انتخابي کمپیوټر برق کم مصرفوي خو د دې سرعت د دې کیفیت د کار هم کم کیږي تیز کار نه کوي دا په هغه صورت کې ده چې تا ضرور کاري خو د کمپیوټر برق د کمی چارج کمی نو ته به داسې کار کوي پاور سیور ورته انتخابوي تر څو تا کار ختم سي او یو نیم وخت داسې بیا یې چې کار د ضروري باید زر سرته ورسیږي خو کمپیوټر هم برق لري هلته بیا های پرفارمنس ورته انتخاب کړه های پرفارمنس برق ډیر مصرفوي خو د کمپیوټر بیا هغه سرعت او کیفیت د کار هم ورسره ښیي ښه کیفیت لري ښه کار کوي بیا ورسره دا خو هر یو انتخابوی شي دې لپاره موږ او تاسو یو پلان جوړوی شو څنګه پلان په طور د مثال دا پاور سیور د دې لپاره پلان جوړوو دا یې نوم ده کولی شي دلته ته مای پلان ګوره دا نوم زه خپل ورکړم نیکسټ ور باندې کلیک وکړه کوم ځای راغی دا ځای ګورې څه کار کوي آن بیټري آن پلیګن بیا ما خبره ده چې کمپیوټر چې په بیټري کې څه کار وکړي او په برق حالت کې بیا څه کار وکړي ټرن آف د ډسپلی دوه شیان دلته چې دا رڼا د کمپیوټر په کوم حالت کې دا باید بند سي څو دقیقې بعد ګوره 2 منټ ده
کوای شي تر 15 ساعته ورته انتخاب کړي، یا نیور ورته وایي بیخي دا صفحه نه ګل کېږي دغسې خلاص پاتې، یا که زه وایم 1 دقیقه چې کله زه کمپیوټر کې کار ونه کړم دا صفحه باید بند شي، ځکه چې د صفحې د رڼا چې دا خو برق مصرفوي، چې کله دا صفحه هم بند شي برق څه کوي بیا دا برق نه مصرفوي. او پلیګن په چار کې کوم حالت ده 3 دقیقې کوای شي ورته انتخاب کړي. پټ د کمپیوټر ټو سلیپ، څومره وخت بعد کمپیوټر باید سلیپ شي یعنی خوب ته لاړ شي چې برق بیخي مصرف نه کړي. دلته ورته کوای شي زه 15 دقیقې ورته انتخابوم. دلته په برق کې څومره وخت، په برق کې 15 دقیقې، دواړو کې چې 15 دقیقې بعد دا باید هغه شي. چې کله 1 دقیقه کمپیوټر چې په هغه صورت کې له بیټرۍ نه برق مصرفوي، 1 دقیقه زه کار ونه کړم دا د دې صفحه بندېږي، دا رڼا یې بندېږي توره صفحه راځي. او چې کله برق کې بیا په 3 دقیقو کې دا حالت ورباندې راځي، دا رڼا یې بندېږي. چې کله 15 دقیقې کار ونه کړم ګوره هم رڼا یې بندېږي هم کمپیوټر هغه سلیپ کېږي، په دواړو حالت کې څه کېږي ګوره سلیپ کېږي، که په برق کې که په هغه کې دغسې بیټرۍ نه مصرف کوي، په دواړو حالت کې دا سلیپ سي. کمپیوټر چې سلیپ سي یوازې هغه پاور بټن کې لږ رڼا راځي چې هغه ډېر کم برق مصرفوي، نور بیا کمپیوټر برق نه مصرفوي. دا کریټ ورباندې وایي چې کله د کریټ وکړه ګورئ د دې رڼا چې کله کم سي دا کمپیوټر دماغ کمپیوټر لږ غوندې مشکل لري، دلته رڼا یې کمیږي او زیاتېږي دغسې، چې رڼا یې لږ غوندې کم سي مشکل لري، دا صفحه دغسې کوي ګوره رڼا یې چې کله کم سو هلته نور بیا چې کله ته د هغه کموې که نه رڼا وخت رڼا یې هم کمیږي ورسره، یعنی چې کله دا رڼا زیاتې برق ډېر مصرفوي د صفحې د خپله رڼا چې ده موبایل کې هم ده که نه رڼا یې زیات کړي بیا ډېر برق مصرفوي، چارج ډېر وهي، چې کم سي بیا ډېر چارج نه وهي. دا هم دغسې ده. کریټ پلان کوای شي هر یو ته ورته پلان جوړ کړي، دلته کوای شي بل پلان هم جوړ کړي هغه نه ته استفاده وکړي. بل شی ده choose when to turn off the display. دا هغه مخکې خو یوازې هر یو پلان ته مونږ او تاسو دا ترتیب کوای شو کولم که نه، اوس ګوره څه شی انتخاب ده، اوس بیلانس انتخاب ده، ورته بیلانس څه ده انتخاب ده. د دې لپاره زه تنظیمات کوم چې په کوم حالت کې باید دا ډسپلی باید هغه سي بند سي. ګورئ change setting for the plan balanced چې خپله ده. اوس 3 منټ ده په بیټرۍ کې، 5 منټ په برق کې ده. put the computer to sleep، کمپیوټر څه وخت باید سلیپ سي 10 دقیقې، زه وایم نه 15 دقیقې چې کار ونه کړم باید بند سي. او دلته چې ده دلته 10 دقیقې. اوس چې کله 15 دقیقې زه کمپیوټر پرېږدم دغسې کار پکې ونه کړم دا کمپیوټر سلیپ کېږي، سلیپ ته ځي بیا نور برق نه مصرفوي، چې په کوم حالت کې چې په بیټرۍ کې که برق سره وصلې بیا 10 دقیقو کې دا سلیپ کېږي. هغه نور سره مشابه ده، یو شی د فرق نه لري. ګورئ بیا ما هغه داسې کمپیوټر دا دواړه سره یو شی دی. ښه ګوره دا چې وایي choose when turn off the display، ډسپلی راځي when the computer sleep، هر یو دی باندې چې کړی کې همدا راځي. ګوره ځکه چې دا اولنی دی دا اول چې دا چې دا د ډسپلی ده، او دا دویم چې دا دلته دا د سلیپ د بل آپشن ده، د دغه آپشن ده کمپیوټر سلیپ، دواړه هغه یو ځای ته راځي، دواړه چې دي مشابه دي یو ځای ته راځي، فرق پکې نشته. بل دغه بیلانس نه ده چینج پلان، دلته هم کوای شي ورته پلان چینج کړي، دغه ده بیا هم هغه ساحه راغی، بیا هم چې ده هماغه ساحه ده کوای شي دلته هم ورته چینج وکړي، یعنی له 3 ځایه چې ته آپشن ته ورځې هماغه یو ځای ته ورځي، کوای شي همالته تغییرات پکې وکړي. دې باندې خو انشاءالله پوه شئ. بس